حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د خپل مشر امیر څخه یو څه ولیدل چې هغه بد ګڼل نو صبر دی وکړي، ځکه څوک چې یو لیش هم له جماعت ډلې نه جدا شو او بیا مړ شو نو هغه د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث کې موږ تاسو دا خبره زده کړه چې کله د مسلمان بادشاه وي، د مسلمانانو مشر وي او هغه یو کار وکړي چې هغه ستا بد راځي، ته بد ګڼې، نو صبر پرې وکړه او کوشش دا وکړه چې د خپل امیر د اصلاح کوشش وکړه. او ته بد ګڼې نو په هغې صبر وکړه او جداوالی د جماعت نه مه اختراوه، د مسلمانانو د ډل نه مه جدا کېږه، ځکه ته د مسلمانانو جماعت نه جدا شوي نو بیا ته مړ شوي په دې حالت کې، نو ته د جاهلیت په مرګ باندې مړ شوي. د دې وجه نه محترمو مسلمانانو ورونو، مرګ خو ناڅاپه راځي. الله دې نه کړي چې ته په یو حق جماعت پسې خبرې کې او هغې نه جدا شي او خپل نظر جدا کړي، خپل نظریه جدا کړي دغه جماعت نه، او داسې جماعت چې هغه د قرآن او حدیث موافق پتا باندې مشرک او بادشاهي کوي او تا نیغې لارې ته دعوت کوي، غلطو کارونه نه منې کوي او ته بیا هم د هغه لارې هغه جماعت نه جدا کېږي، نو په داسې وخت کې د ته مرګ راغی نو دا ستا مرګ د جاهلیت په مرګ باندې مړ شوې. دومره خطرناک مرګ دی محترم مسلمانانو ورونو. د دې وجې نه د علماو د جماعت نه مه جدا کېږي، علماو پسې روان شي، د علماو نه بهتر بل جماعت نشته ورونو. نو ډېر خیال وکړئ چې په هر ملک کې اوسېږئ، خصوصا افغانستان کې چې اوسېږئ، الله داسې مشران درکړي چې علما دي، شیوخ دي، په قرآن و حدیث باندې پوهېږي، د دې ډلې نه جدا نه شئ، جماعت نه جدا نه شئ. که جداوالی اختیار کړو، په بله لار روان شوئ او دې وخت کې ته مرګ راغی، ستاسو مرګ د جاهلیت مرګ دی، په خطرناک مړ به مړه شئ. دا خبره د الله پیغمبر کړي، زه نه کومه. حق جماعت نه جدا کېږي، ما او د علماو نه نور حق جماعت نشته په دنیا کې. نبی علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما د پیغمبرانو وارثان دي، او چې په کوم ملک کې اسلامي نظام لکه افغانستان کې علما حکومت کوي، نو موږ تاسو باندې منل لازم دي، واجب دي، او د هغو نه سرغړونه کول، مخالفت کول حرام دي، ناجیز دي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.